أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهرا ونذيرا وداعيا إلى سراجا منيرا. در ربیع الاول د میاشتې په مناسبت میں 13 جمعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک سے یو څو خبرې عرض کړې. د نبی علیہ السلام او د والدې محترم نوم آمنه، بی بی آمنه. بی بی آمنه په مکه مکرمه کې د یو بهترین خاندان سره د هغې تعلق چې قبیله وي، او د بی بی آمنې د پلار نوم وهب او د تره نوم یې وهیب، او دا د خپل تر په تربیت کې وه. عبدالله متعلق ډېر زیات رشتې راتلې او خلکو په خپله دا غوښتنه کوله چې زمونږ لور یا زمونږ خور دا د عبدالله په نکاح کې راشي، ځکه بعضې کاهنانو او نجومیانو دا پیشنګویه کړې وې د عبدالمطلب متعلق او د عبدالله صاحب متعلق د آخر زمانه پیغمبر پیدا کیږي. لیکن د دې د هر چا دا خوښی چې خپل بچی له په یو ښه نسب کې او د یو هوښیارې بیبي او خشته بیبي سره نکاح وکړي. نو د عبدالمطلب دا خواهش و چې زه د دې بیبي آمنې سره د خپل زوی د عبدالله نکاح وکړم، او مغسې وشوه. بیبي آمنه د وهب لور د وهیب د تر په تربیت کې وه، دوی غوښتله تر ورته ورکړه. کله چې نکاح لتلل نو دې وخت کې د عبدالله د حضور پاک د والد محترم عمر 19 کاله دی تقریبا. نو دا به قانونو چې نکاح به وشوه نو هغه زمانه کې دا رواجو، نو دا نکاح والا کم زلمی چې به د به 3 یا 4 شپې دا د هغه ښځې په کور کې کولې تېرولې به. دا د هغوی یو رسم او یو رواج او عجیبه داسې وشوه چې د نبی علیه السلام د مور بیبي د تره لور د دې وهیب لور هغه عبدالمطلب ځان له غوښته، هغې پرې رضا شو. ځکه ما 13 جمعه درته پوره د عبدالمطلب تاریخ ذکر کړی تقریبا. نو چې دی کله نکاح لتلل اته په لاره ور روانو، نو په مکه مکرمه کې یو یهودنه ښځه وه او څوک یې کاهنه وه. نو دواړه به هم به یهودنه او هم د کهانت دا علم ورسره و. نو دا اتفاقا په لاره باندې ولاړه وه. نو عبدالله صاحب یې ولیده. نو چې دې څنګه ولیده نو دله دعوت ورکړه د ګناه چې مونږ کره راشه. نو عبدالله ورته انکار وکړ او یو 2 شیرونه ورته وی معنی دا ده چې حلال خلق او پاک خلق ګناه نه کوي، او پاک خلق د خپل ځان د پاره د پاکو انتخاب کوي. داسې یو 2 شیرونه ورته وی او زه ګناه نه کوم، ناروا نه کوم، او عبدالله صاحب ته نه اختیار شو. عبدالمطلب ځان سره کسان بوتلیو دی مخکې تلیو او د بی بی آمنې سره د عبدالله صاحب نکاح وکړه، او کم چې د بی بی آمنې ترو وهیب د هغه لور سره خپله نکاح وکړه. دواړه نکاحونه په یو ورځ شو. نو د دې د زول رسم مطابق عبدالله 3 شپې دا د سخر په کور باندې تیرې کړې. دا د هغې رسم و. د نکاح نه پس به دا پاته کېدل.
نو چې 3 ورځې پس پلاره د عبدالله را روان دی، نو هغه ښځه چې مخکې پتلو کې د ګناه دعوت ورکړی هغه ورته دروازه کې ولاړه وه. نو عبدالله له آواز ورکړ. نو چې عبدالله ته وکتل وی چته تللی وی؟ وی زه تللی او د وهب لور د آمنې سره مې نکاح شوه. وی ښه غوږ کېږده. وی زه څه پلیته ښځه نه یم ګورې او نه زه زناکاره ښځه یم. ته چې په لاره تلې نو ستا په دې تندي کې ما د آخرې زمانې د پیغمبر د پیغمبرۍ رڼا صحیح کړه، د خپل کهانت او د خپل علم په بنیاد ما ستا تندی معلوم که چې په دې تندي کې یو داسې نورانیت او رڼا پرته ده چې هغه نورانیت او رڼا به د آخرې زمانې د پیغمبر په شکل کې پیدا کېږي. نو ما وی چې دا رڼا به تا نه زه ځان ته راکاږم او دا د آخرې زمانې پیغمبر به زمانه پیدا شي. خو اوس مې د زناکاره نیم، دا مې دیله دا دعوت ترکه. خو اوس هغه رڼا ستانه د وهب لور آمنې راښکلې د ضرورت مې دته نشته. هغه وی زم ګناه نه کوم. د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې داسې نښې نښانې زلنده ښکارېدې. څه درته ما تېره جمعه ویلې دي. بی آمنه وی په ښځو باندې چې د حمل په زمانه کې د امید په زمانه کې کم تکلیف تېرېږي، وی ما دا تکلیف نه دی محسوس کړی، نه مې بوج محسوس کړی دی، نه مې درونوالی محسوس کړی دی او نه ما ته څه تکلیف رسېدلی دی. او داسې عجیبه زمانه وه چې یو ځل زه په کټ کې خوب د شپې نه راته اوړېدم نو ما یو غیبي سړي نه یو غیبي آواز واورېد. وی هغه سړی ما ته وایي چې ای آمنې ته څه خبرې چې ستا په ګېډه د دې امت سردار پروت دی او دا هلک چې پیدا شي دله به نوم محمد اږدې ګورې صلی الله علیه وسلم. او چې پیدا شي نو یو دم به پی چې هغه دم یې راته وښو. سیرت ابن هشام کې شته دا واقعه. اعیذه بالواحد من شر كل حاسد، اعیذه بالواحد من شر كل حاسد، چې دا یو الله په نوم دی الک لزه پناه غواړم د الله په نوم د شر د هر حاسد نه چې د حاسدانو د شر نه خدای پاک محفوظ کړي. او عجیبه دا وه چې په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې قاتو مکه کې خواسم واد غیر ذی زرع دشت او خشک علاقه ده، خو بیا هم په دې غرونو باندې د غر دا واړه واړه بوټي کېدل او کبلې به پکې زرغونېدلې، نو خلکو به سارو لته ګیا ورکوله. نو د سارو ګیاګانې میاګانې نه وې، باران بند شوی. او چې کله د نبی علیہ السلام زما امید پیدا شو د حضور پاک متعلق، نو مکه مکرمه کې خدای فراخ سالی پیدا کړه، بارانونه وشو او په غرونو په دشتو ګیاګانې زرغونې شوې او د خلکو د ګډو چیلو د اوښانو غولانځې د پیو نه ډکې شوې او د خلکو څاروي د وازګو نه ډک شو. وی قسم دې زه پوهېدم چې دا د ما د دې بچي برکات دي چې لا دنیا ته دی تشریف نه دی راوړی، لا پیدا شوي نه دي او په مکه مکرمه کې خدای پاک فراخ سالی پیدا کړه. بیا د پیدایش په وخت کې چې دی کله پیدا کېده نو ناشنا حالات او واقعات سرګن شوي دي. عبدالمطلب وی ما یو خوب ولید، وی زم لاستی مو زما د شان یو زنځیر اوچت شو او هغه زنځیر ته اسمان سره ولګېد، یو سر زما په دې شا پروت دی او بل اسمان سره ولګېد او ناګهانه هغه زنځیر په اونه بدل شو، اونه ته جوړه شو او د هغې اونې خرامونه پیدا شو او په خرامونو کې سانګې جوړه شي او په سانګو کې میوې جوړه شي. وی ډېر خلک راځي چې دا اونه کټ کړي، خو یو خشتا لږ دی خوبصورت هغه ته خلک منې کوي، څوک ورته نږدې نه پرېږدي. نو په دې اونه کې چې کمې میوې وې نو ما لاس اوچت که چې ځم ته یو میوه روشو کوم، خو زما لاس نه ور رسېده، زه به ما لاس به واپس را پرېوت. وی دې کې راویښ شوم. نو د هغه زمانې چې کم کاهنانو عالمانو د هغې نه مې د دې خوب تعبیر وغوښت. هغې وی ستا د شا نه به د آخرې زمانې پیغمبر خدای پیدا کوي.
او داغه دا سانګې د هدایت او دا میوې د هدایت دا به په دنیا کې خوريږي او خلق به ته فائدې اخلي. او څوک به مخالفت کوي راځي چې داونه کټ کی مخالفت بکئی خو خدای به د خلقو د مخالفت نه محفوظ ساتي. وی تیغه میوې ته نه رسیدي نو داغه د نبوت زمانه نه به ته مخکې مرې. وی دا تعبیر ما ته ملو شو. او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کېده نو عبدالمطلب سے پخپله وی زه بیت الله سره خوا کې ناستم. وی دا بیت الله دا دیوالونه د ځمکې لرالل او بیا اوچت شو. او څومره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو وتېدل. د مکې غټ کافران وی په دغه شپه زمونږ یو غټه بوتخانه او په هغې کې بوتانو او چې کوم غټ بوت و نو په ځمکه پرېوت. وی مونږ بیا نیغ کو. وی بیا په ځمکه پرېوت. وی مونږ بیا نیغ کو. نو بیا په ځمکه پرېوت. نو بیا هم نیغ کو. وی مونږ کې یو کس وی چې هر څه چل دی خو په دې شپه څه ناشنا کار شوی دی. د نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دی وی تقریبا د شپږ اوو کالو دغه وخت کې د شپږ اوو کال وی یو یهودی आवाज وکړ او چغې کړې هغه یهودی چې د آخري زمانې د پیغمبر ستاره اوچته شوې ده او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخري زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی او عرب هم په تاسو کې پیدا شوی دی. او په جاړه شو مې چې جاړې ولې کاکا جی وی جالم په دې چې مونږ وی دا منقبت به بني اسرائیلو ته ملو شي زمونږ قوم ته خو دا منقبت زمونږ د قوم بني اسرائیلو نه د مکې عربو ته منتقل شو. وی چې مونږ معلومات واغشتل نو دغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ او مور بیبي وی د پیدایش په درد اس قسمه تکلیف پوه شوی نه او یو ناشنا رڼا مې ولیدله او دا هغې رڼا نه ما ته خدای پاک شام او بصره وښول. او مشهوره خبره د ډېرو کتابونو لیکلې ده چې د فارس کم آتشکده وه اخو مجوسیانو اور ته به عبادت کو. زرو کالو کې هغه نه وه مړه شوې ځکه هغوی به پکې خپل تیل اچول او د بلولو انتظام به یې کو هغې ته به کسان ناست و چې دا مړه نه شي. او په دقه ټیم د هغوی هغه آتشکده چې د هغوی هغه کم مرکزي عبادت خانه و هغه اور مړ شو. او د کسرا د غټې ماڼۍ نه غټې غټ تیږې راوغورځېدلې نو هغه کاهنان راوغوښتل وی زما د دې ماڼۍ باندې بېګال زلزله راغله او تیږې ترې راوغورځېدلې دا څه وجه کېدی شي. هلته اطلاع راغله چې د فارس آتشکده هغه مړه شوې ده دا څه وجه ده. نو هغې لم نجومیانو کاهنانو خبر ورکړ چې په دې ټیم په دې شپه په دې وخت کې نبی آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی. جنات او دا پیریان به بر اسمان ته ختېدل دا خدای په اسمان بند کړل. نو هغې خپلو کاهنانو او جادوګرو له اطلاعات ورکړل چې څه نوې معامله پېښه شوې ده زمونږ بره د اسمان تلل بند شوي دی او منع شوي دی. بهر کیف چې کله پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی بی وی عجیبه کیفیت و چې دی پیدا شو نو دا اسمان ته ګوته نیولې وه لا ماشوم دی اسمان ته ګوته نیولې ده. او مشهوره خدا ده چې په 12 د ربیع الاول دنیا ته تشریف راوړی دی. لیکن کم محققین چې دي تاریخ دانان او د سیرت لیکونکي هغوی چې کم تحقیقات کړي دي نو دا تاریخ ټیک نه دی ځکه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې ورځ د ګل وه. د ګل دا ورځ ډېره زیاته بختوره ده د حضور پاک پیدایش د ګل پر ورځ او مدینه منورې ته چې هجرت وشو مدینه شریفې ته ورسېد دام د ګل ورځ وه او وحی چې نبی علیه السلام ته نازله شوې دام د ګل ورځ ده. نو یو ځل د نبی علیه السلام مبارک نه چا د ګل دروازې تپوس وکړه د روجې وی صاحب که د ګل پر ورځ روجه ونیسم د دې روجې څه فضیلت دی. نو حضور پاک وفرمایي د ګل پر ورځ پیدا شوې او د ګل پر ورځ ما له وحی راغلی ده نو وی د ګل ورځ خو ډېره مبارک او بختوره ورځ ده. مسلم شریف کې حدیث دی او یو حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به د ګل پر ورځ عموما روجه نیوله د ګل پر ورځ باندې. نو د ګل ورځ دا بختوره ورځ د رڼو ورځ د ګل وه او میاشت د ربیع الاول وه. نو چې د ګل ورځ او د ربیع الاول د میاشت دوی حساب کوي
او د اصحاب الفیل چې تیره جمعه مې قصه کړې وه د هغې د هلاکت 50 ورځې تېرې شوې وې، نو دی وی چې دا 12مه نه جوړېږي، په دغه کال 12مه دا کېدی نشي، نو څوک 8 د ربیع الاول یادوي، خو زیات تر محققین 9 د ربیع الاول یادوي، او د اپریل میاشت وه، او څوک 20 یادوي، او څوک 22 تاریخ یادوي 22 اپریل، او د سحر 20 منټه د پاسه 4 بجې. پاغه غړی نه وي پاغه زمانه کې، خو دا دوی د منټونو حسابونه کړي دي چې پاغه ورځ د نبی علیہ السلام د پیدایش ټیم سبا ختلو او نور ته خطو ته لا ډېر ټیم پاتې و، نو هغوی چې حساب کړی دا 20 منټه د پاسه 4 بجې تقریبا جوړېدل. چې څنګه پیدا شو عبدالمطلب خدا ناشنا واقع ولیدله، نو زر راغی د خپل زوی کور ته، د عبدالله صاحب کور ته، او چې څنګه راغی نو تپوس یې وکړه، هغه ته خو د انګور پته وه، وی دا ماشوم خدای پاک پیدا کړی دی، وی شا بزرې ټوکله کې ونغره او مال یې راکه، نو عبدالمطلب ته په لاس کې واغېسته او اوچت یې که ولاړ، وی زه په ده لومبې د بیت الله طواف کوم، نو د بیت الله نه پې طواف وکړه. والد محترم یې د پیدایش نه مخکې وفات شوی، ځکه چې هغه په یو تجارتي سفر کې تللی و مدینې منورې ته، او په مدینه منوره کې د هغه ماماخیل خو مدینه منوره کې و. ما تیره جمعه درته ویلي چې د هاشم ښځه د عبدالمطلب مور دا د مدینې منورې و، سلما یې نوم، نو دا دی هلته و بیمار شو، په بیماری کې بیا وفات شو او په مدینه منوره کې دفنم شو. نو عبدالمطلب ته چې پته ولګېده، نو هغه یې ورېږه ردې زه معلومات کوم، نو رده یو زوی حارس یې نوم یې هغې ولېږه مدینې ته، وی ته بچې لاړ شو ماله معلومات واله د قافلې والا خو وایي چې عبدالله وفات شوی دی، چې لاړ او معلومات یې واغېشتل، هغې ورته وی او عبدالله وفات شوی دی او مونږ یې د بیمارۍ علاج یې مونږ خو جوړ نه شو، او بیا هم دلته په مدینه شریفه کې دفن کړی دی. کالو په عمر کې د حضور پاک والد صاحب واده کړی او دا 13 کالو په عمر کې تقریبا وفات شوی دی. نو حضور پاک د پلار د وفات نه پس الله دنیا ته راولېږه. دې کې یو حکمت دی، هغه درته لږ ساعت پس ویم. لومبې پیول خپلې مور ورکړل بیبي آمنې، او بیا د ابولهب یو وینځه وه سویبه، هغې ولې یو څو ورځې پی ورکړل، او ابولهب د نبی علیہ السلام ترو دی سویبې ابولهب ته زیرم ورکړ چې مبارک دی ستا د هغه مړ ورور عبدالله زوی پیدا شوی دی. نو ابولهب د نبی علیہ السلام د پیدایش په خوشحالی کې هغه سویبه آزاده کړه، وی تا مال د مړ رور د زوی د پیدایش خبر راکا، نو په دې خوشحالی کې مې آزاده کړې. نو په بخاری شریف کې یو ټکی امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی ناشنا، چې ابولهب چا په خوب کې ولیده، وی څه حال دی؟ وی ډېر خطرناک حال مې دی، ډېر د خدای په عذاب کې پروت یم، شر حال مې دی، ځکه د پیغمبر علیه السلام لوی دشمن لومبې دی او په نبی علیہ السلام د کاڼي غدار لومبې دی ابولهب کړی دی، وی ډېر خراب حال مې دی او شر حال مې دی، خو وی چې ما نبی علیہ السلام د پیدایش په خوشحالی کې سویبه آزاده کړی دی چې هغې مال اطلاع راکړه، وی د هغې په سبب الله زما په دې قټه ګوته کې پی پیدا کوي. نو وی هغه زه دلته کې روم، هغه زه دلته اوس کم. نو دا د حضور پاک لوی شان دی. ګوره دلته بعضې زمونږ طالبان یو سوال کوي، وی د کافر متعلق قرآن شریف کې راځي چې لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، چې کافر ته په عذاب کې تخفیف نه راځي، عذاب به ورته اسانېږي نه په جهنم کې، او نه به له خدای مهلت ورکړي. نو دا ده ته د اسانتیا ولې راغله چې دا پی په دوزخ کې سکي؟ نه، د هغه پیو فایده هغه ته نه میلاویږي. د جهنم خو دومره تیز تاو دی چې دا خو لا د ګوتې پوټې غوندې پی دی چې بالټې پکې ورواچوې، لا د بالټي نه به نه جدا شوی چې الوتې به دله فایده نه ورکوي، خو د نبي علیہ السلام لوی شان ته معلومېږي، او هغه له افسوس ورکوي چې نیکبخته صرف د هغه په پیدایش د خوشحالي کړې ده، نو ګوته کې د پی پیدا شي، که ایمان دې پرې راوړی وي نو چې څومره د پیو چینو کې به په جنت کې پروت وي. نو سویبې ولې یو څو ورځې پی ورکړل،
هغه د ابو لهب وینځي. نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام د بی بی حلیمه په قسمت ورسه. دا په طائف کې بنو سعد یو خاندان دی الته اوسېدله، او د بانډو د طائف آب و هوا ډېره مزیداره. اوس هم د طائف آب و هوا ډېره ښایسته ده، ډېرې ښکلې میوې پکې کېږي او ډېرې ښایسته اعلی سبزۍ پکې کېږي، او یخ وطن د مزیدار اعلی. مکې مکرمې نه بار یو غر دی، د هغه غر نه شاته تقریبا 100 کیلومیټر لږ به طائف راځي. نو دا هغه ځای ښځې به کال کې یو ځل راتلې او په مکه کې به ماشومان کتل چې چا ماشوم پیدا شوي چې مونږ یې ځان سره 100 تربیت یې وله وکړو، دیانې به وې. نو هغې کې به د هغې فایده وه، او د مکې د خلکو هم دا یو رسم و رواج و چې خپل ماشومان به بانډې ته لیږل، ځکه هغې به وې د شهري خلکو د شهر آب و هوا ټیک نه، او د بانډې آب و هوا مزیدار وي، اوبې هم ښایسته وي، هوا هم مزیدار وي، او د بانډو ژبه عربي اصلي وي. او شهر ته ښار ته خو هر قسمه خلک راځي، نو ژبه یې ګډه وډه شوي. نو خلکو به خپل ماشومان ورکړل، هغې به وله پالل او دوی به وله پیسې ورکول. نو بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها وی دقسې د طائف د بنو سعد زمونږ ښځې لاړې زنانه چې دوی ځان له ماشومان ګورو چې مونږ یو ساتو، پیسې پې وګټلو. وی چې رالو په مکه کې معلومات کول، نو وی زما چې څومره ملګرې راغلې وي هرې ملګرې ته یو ماشوم میلاو شو، او پیغمبر علیه السلام ته چا غاړه نه ښوده. خلکو به وی دې کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی 7 ورځې مخکې. نو چې رابلل تپوس بیا وکړو، نو د پلار نشته، دا یتیم دی، د پیدایش نه مخکې پلار وفات شوی دی. نو چې هغه ښځو به ورته غاړه نه ښوده چې دا یتیم دی، نو موږ له به څه راکړي، پلار یې نشته نو موږ له به څه راکړي. وی ډېرې ښځو پې چکر ولګو، خو دې چا هم قبول نه که. وی زم په لومبي ځل عالم کې تپوس مې وکړه، وی چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات دی. وی ما وی چې دا ماشوم نوړم، ما له به څه راکړي، څه پیسې به راکړي. خو ما نورو ملګرو ته مې ماشوم میلاو شو، او ما ته میلاو نه شو، نو مې چې تشه ځم، نو زه دا ماشوم به خیر ځان سره بوځم. نو رالم او نبی علیہ السلام مبارک دا ماشوم مې ځان سره اوچت که چې تشه نشم تللی. وی زما ته څه پته وه چې دا خو په دنیا کې واقعي یتیم دی، خو د خدای په نزد د یو لوی مقام او مرتبې خاوند دی. وی ما چې دی څنګه اوچت که او ما خپلې سینې ته واچو، ګسې سینې ته، ځکه د ما خپل بچی مو. نو وی ده زما ګسه سینه نه اغېشتله، جړلې. نو ما زر دی بلې سینې ته که، نو وی زما ښې سینه یې واغېشته، او ګسه سینه زما هغه بل بچي ته ژوه. او چې په لاره تلو، نو په کومه قچره چې ما سورلي کړې وه، نو یې ډېره لاغېره وه او ډېره ټپه وه، او ما به شړله او قافله کې سفر نشو کولی، رستو رستو به کېدله. او چې ما نبی علیہ السلام مبارک غیږ کې واغېشته او په هغه قچره څاروي باندې سور شم. وی قسم دی چې زما څاروي د نورو څاروو نه مخکې روانو. نو ما ته د قافلې خلک وی چې حلیمې دا هماغه څاروي دی که دا د مکه کې بدل کو؟ مې چې نه دا هغه څاروی دی، خو ما له خدای یو برکتي ماشوم په لاس راکړی. وی قسم دی چې زما په سینه کې دومره پیدا شو چې نبی علیہ السلام به موړ شو، زما خپل بچی به موړو. او زمونږ په علاقه کې په دغه زمانه کې قات و قات ګیاګانې نه وې. نو زما ګډې چیلې او څاروي چې به زما بچو سرن له بوتلل، نو ماښام به ماړه راتلل. وی زما څاروي سر به شو، غولاندې به یې د پیو ډکې وې. او خلکو به خپلو غلامانو ته او بچو ته وی چې تاسو څاروي نار راولئ او د حلیمې څاروي ماړه راځي. دا ولې؟ هغې سره یو ځای د هغې څاروو سره څاروي سره وی. وی بیا به خلکو زما څاروو سره یو ځای څاروي سرول، خو بیا به هم د خلکو څاروي نار راتلل او زما څاروي به ماړه راتلل، او غلاځې به یې د پیو ډکې وې. وی قسم دی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک په بوتلو په دغه څو ورځې کې دنه دنه د هغه برکتونه محسوس کړي دي او ما لیدلی دي. او ما به دې کله د خپلې بلې سینې ته واچو د پیو دپاره. نو نبی علیہ السلام په ماشوموالي کې هم ډېر انصافدار و. وی د هغه خپل بل روپۍ ته به د خوله نه اچول، هغه به یې نه رول، هغه خپله سینه به یې رودل، هغه بله به یې نه رودل. او عجیبه ناشنا ټکې سیرت ابن هشام کې شته او په مستد احمد کې هم شته او نور علما هم لیکلي دي چې نبی علیہ السلام مبارک
بما دې پس مونږ ورته اورنۍ وایو که نه ماشوم نه چې کوم لومبې ټوکله ته وایي وایي ما به په اورنۍ کې دی واچو نو ماشومان خو لتې وایي چې ویس پړی او ځان نه هغه ټوکله غورځوي وی یقین وکړه چې ما به دې په اورنۍ کې واچو او زه به رالم وی د ده نور وجود که به ښکاره شوی خو د نامه نه لاندې عورت به د همیشه پټو فرشتې به حفاظت کو د نبی علیه السلام مبارک وی زر زر به لوېده په میاشت کې د هفتې برابر چې بل ماشوم هفته کې څومره نشونما کوي دی به په ورځ کې هغسې نشونما کول او چې بل ماشوم میاشت کې څومره لویږي هفته کې به هغسې لوېده او چې بل ماشوم په کال کې څومره لویږي نو په میاشت کې به هغه مره ترقي نبي علیه السلام مبارک کوله او وجود هم طاقتمنو وی د نور ورونو خویندو سره به یې لوبې کولې یو خور یې و شیما یې نوم دا د رضایي خورې و د بیبي حلیمې خپله لور وه نو یو ځل یې نبي علیه السلام بوتلی نو بیبي حلیمې وی چې د ما په کې د نبي علیه السلام ډېر لوی قدر و ځکه ما ته هغه برکتونه معلومېدل ما کره غله فراخه شوه زه په خېټه ماړه شوم زما بچي په خېټه ماړه شو زما څاروي ډېرېدل برکتونه پکې پیدا شو نو وایي چې زه به ډېر د خپلو بچو نه به مې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساته نه یو ځل یې په غرمه کې زما د لور شیما نبي علیه السلام ایستی و نو زه ورپسې بار ووتم چې دا ماشوم دی په دې تاو کې ولې ایستی دی د عربو نور لږ تیزي ډېر تیزي چې دا دی ولې په دې نور کې ایستلی دی نو وایي چې اوس هغې زما لور شیما نبي علیه السلام رانیولی دی او راولي یې د ګوتې نه هم دومره عمر نه وه د ګوتې نه یې نیولې دی وی ما هغه خپلې لور ته غوسه وکړه چې تا ته ما نه وي چې دا ماشوم به د نور نه ساتې تا ولې په نور کې په غرمه کې بار ایستلی دی وی ما ته وی چې راشه مورې ناشنا ټکي درته ښیم څنګه دی وی د باندې نور نه لګي اوریاس پې د پاسئ او چې دی کم خوازي د اوریاس ورسره روان یي هغه سورې پې د پاسئ راشه وګوره دا د نور دی او د نور د پاسه په د سورې دی وی دا د نبی علیه السلام مبارک د ماشوموالي برکتونه ما لیدلي وی یو ځل 2 کاله چې مونه پی ورکړل نو ما دی راوست خپلې مور بیبي ده چې مور ته حواله کوم ویله مې نو خو قانون به دا و چې 2 کاله به د ماشوم ساته زیات پرې نه ساته نو چې مې راوست نو په مکه مکرمه کې وبا وه طاعون بیماري وه نو ما ته مور ته مې وله وی چې دا ماشوم دی د ما خو نه کېږي او مکه کې وبا ده نو که دې خوښی خیر دې ماله پیسې منع کوه اجرت منع کوه دې به زه واپس بوزم وی مور یې راته وی چې او دلته وبا داسې نه بیماري ورته ونه لګي واپس یې بوزم وی ډېر زیات پې خوشحاله شو نو بیا مې بوته نو 2 کاله را سره زیاتي عمر یې تېر که 4 کاله یې دې سره تېر کړي وی یو ځل په طایف کې یو میله لګېدلې وه نو مونږ هغه میلې ته ولاړو دا جادوګر د خپل جادوګري ښکاره کوي که نه جادوګري په دې میلو کې اوسمې نو زه هغه میلې ته هغه جادوګر لګیا د خپل کرتبونه ښکاره کوي او زه ورته ولاړ او نبي علیه السلام ما سره خوا کې ولاړ دی وی دې کې د هغه جادوګر په پیغمبر علیه السلام نظر شو وی چې څنګه پې نظر شو وی د جادوګر چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې دا ختم کې د دې ماشوم د وجه نه به زمونږ د پلار نیکه دین ختمېږي الی دې مړ کې وی ما نبی علیه السلام ځان ته رانږدې کو او جادوګر ته مې غوسه وکړه چې د خدای دې بې خباسه زما بچی وجنې ته خو رانږدې شه څوک خو زما زوی ته رانږدې شي خو ماشوم له خو د چا لاس نه ورځي یاره وی زه پوه شم برکتونه خو مې لیدل او اتفاق دا وی چې په قافله کې کله زه روانم وی نبی علیه السلام ما سره دی هغه زمانه کې دا کهانت ډېر زیاتو سحر او کهانت دا به یو جندو خلکو به په دې ساحرانو کاهنانو علاجونه کول لکه اوس بعضې خلک په دې تعویذونو پسې ګرځي یا څوک په دمونو پسې ګرځي اوس حکیمان او ډاکټران ډېر زیات هغه زمانه کې خو ډاکټري نه وه حکمت به خو خلک به په دې کاهنانو نجومیانو پسې ډېر ګرځېدل نو کهانت او د نجوم ډېر لوی دور و نو په دې قافله کې یو نجومي او کاهنو وی چې نبی علیه السلام لما پی ورکول دا مخ ښکاره شي نو هغه ورته وکتل
وی ما ته وی چې د ماشوم څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې د نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. د پلار څه نوم دی؟ نو ما ورته د خپل خاوند نوم واغشته چې پلار یې دا دی ولاړ دی او دې نوم دی حارث. او ما ته وی چې د مور یې څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې د مور یې مو زما نوم آمنه دی. وی ما ته هغه نجومي وی چې کله دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وی او دې وخت کې مړ وی جمدې نه وی او د مور نوم یې آمنه وی، دا اوس ما لاله وجمې. خو ته وی چې دې پلار دی جمدې دی نوم دی حارث ولو او ته وی زی مورم او نوم ستا حلیمه دی، نو دا په شک کې دی واچولم. وی ما ورته وی چې ولې دی وجه؟ وی د دې ماشوم شکل د آخر زمانې د پلار نوم به عبدالله او د مور نوم به آمنه. نو د دې په دې وخت کې په شک کې واچولو. وی مې چې شکر دی چې خپل نوم مې ورته ښوولی او دا خپل پلار مې ورته ښوولی، دا خپل خاوند مې ورته ښوولی دی. وی یو ځل زما خپل ماشومان وروڼه خویندې په منډه رالل. وی ما ته وی چې مورې هغه زمونږ قریشي رور خو چا مړ که؟ وی بس په ما هیبت راغی. مې چې دا خو لانجه پیښه شو. نجومیان او کاهنان او یهودیان خو د متعلق اطلاعات او خبرې ورکوي او مسله پیښه شو. مې چې ولې؟ وی چې هلته مونږ لوبې کولې او یو څو کسان رالل او چړې یې راوویستې او په سینه کې یې ولې وټومبلې. وی بس ما چغې جوړې کړې. خاوند ته مې وی سړیاله راشه. وی منډې م کړه چې راشه مونږ ته ځای وښایه. وی هغوی ماشومان را سره وی غزیلی بوتلو. وی چې هلته سینګ ورسېدو ام کتل وی نبی علیه السلام دقسې یک تنها ولاړ دی او شین ګوشین هېڅوک نشته، نه پې د وینې اثر شته او نه څه د چړې چاکو داغ شته. زر مې وکته او یې روچت مې که او سینې پورې مې ونیوه او کور ته مې راوسته. ویرېدم. وی ما ته مې خاوند وی چې دا به چېته پیریان میریان
او یا چته بل څه شی به د غیب سالب دا صادر ګرځي. خدای مو مخه جمعات کې زمونږ برکار شروع دی. تاسو ته ما مخکې الحمدلله کار زمونږ تقریبا ډېر شو، لږ پاتې پلسترې شروع دي. نو زړه د اخلاص نه مدد وکړئ، ښه تعاون وکړئ ورسره. ځکه ما تاسو ته ویلو چې مونږ عامه چنده نه غواړو او نه چا تر چندې وایو نه چا نه غواړو. بس دا چې خدای پاک د چا په لاس کې دا کار کړي نو د هغې نه خدای پاک به دا انشاءالله دا کار اخلي. بهر کیف ویشین ګوشین ولاړو کور ته مې راوسته. چې مې کور ته راوسته او کله نبي علیه السلام یو پوټی قلار شو نو ما ته تپوس وکړ بچې څه چلو؟ وی راته وی چې مورې هغې بیبي حلیمې ته به مور وی رالل. وی هغه یو ابل نه تپوس کړي چې دا هلک دی؟ هغه ورته وی هم دا هلک دی. وی زه یې ونیولم او وی چړې چاقینچانې چاکوان ورسره و. هغه یې راوویستل او یې ما ته وی چې بچې مه یېرېږه، تا نه به خدای د دې امت مشر او سردار جوړی. تسلي راکړه. او دې ځای کې د دې سینې د دې قوتې نه تر د دې نامه پورې د دې خېټې پورې دا ځای رالوشلو او زه په دړ نیم پېښ شوی. او بیا زما د دې وجود نه نبي علیه السلام وروستو دا قصه بیا کړې ده. دا یې وروستو قصه کړی خو که لا ماشوم دی پوهېږي نه. زما د دې وجود نه زما زړه راوویسته او ځان سره د زمزم اوبه راوړې وې. حضور پاک به وروسته وی چې دا زما ماشوموالي کې کوم قصه در شوې سینه شلیدلې شوې وه. وی چړې چاکوان او سامان ټول د جنت او اوبه زمزم وې. نو زما زړه یې پې ووینځه او د زړه سره داسې پوټینۍ غوندې غوښه وه. وی هغه یې تیو شو کوله اخ یې وغورځوله. وی هغه یو دی بل ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان د ناستې جالی چې دا ترې ختمه کړو. او بیا یو کاسه وه چې هغه د سرو زرو وه او هغه د علم او د حکمت نه ډکه وه. هغه کاسه زما په دې زړه کې ورواړوله او زما رګونه پې ډک شو. او بیا ورسره یو مهر زما په زړه د پاسه هغه مهر ولګاو او بیا زما هغه غوښه یو ځای کړه او لاس یې پراخ کړه واپس ټیک شو. دا څلور کرته دا قصه در شوی دی. یو وخت بیبي حلیمې کراو نبی علیه السلام تقریبا د 4 کالو چې دا واقع پیښه ده. او بل دل د 10 کالو عمر ته چې نبی علیه السلام ورسېد نو دا بیا شوې ده. او بل دل چې نبی علیه السلام ته کله نبوت ملاوېده په غار حرا کې دا بیا شوې ده. او بل دل چې نبی علیه السلام مبارک کله معراج ته بر اسمانونو ته نو دا واقع بیا شوې ده. 4 ځله دا د سینې اپریشن د نبی علیه السلام مبارک شوې ده. بیبي حلیمه وی پې ویارېدم. وی ما وی چې یاره باس او په دې لږ دا څه مسله ده چې ته پیریان دی او که څه شی دی هسې نه واقعي دی لږ ته څوک نقصان ونه رسوي. نو 4 کاله چې پوره شو نو مور لی راوست. نو مور ته مې وله وی ټوله قصه وکړه. نو مور یې وخندل وی نه یریږه ما د دې ماشوم ډېر عجیبه حالات لیدلی دي. زما دا د پیریانو خبره نه ده. زما د دې بچي به ډېر لوی شاني انشاءالله العزیز. هغه بیبي حلیمه بیا څه شوه؟ نبی علیه السلام مبارک چې مدینې منورې ته هجرت وکړ نو دا بیا مدینې منورې ته راغلی ده. یو صحابي وی نبی علیه السلام یو ځل ناستو په صادر باندې نو یو بوډۍ ښځه راغله. نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته د خپل ځای نه پاڅېده او هغه یې د مټه ونیوله او په خپل صادر باندې کېنوله او ډېرې خوږې خبرې یې ورسره کولې او مورې لفظ به یې ورته وی چې خبره به یې کوله نو مورې. نو چې دا زنانه بیا لاړه نو ما د چا نه تپوس وکړو چې دا ښځه څوک وه چې نبي علیه السلام یې دونه قدر وکړو پاڅېد ورته او په صادر یې کېنولو او مور ورته وی هغې وی چې دا هغه ښځه ده چې نبي علیه السلام له پی ورکړي دي. بیبي حلیمه رضی الله تعالی عنها. او د مدینې منورې چې کوم قبرستان د جنت البقی ورته وایي په هغې کې دفن د هغې کې قبر هم دی. هغه خورې چې وه شیما چې کله د حنین او د اوتاس غزا شوه او قیدیان پکې گرفتار شو نو دا هم پکې گرفتار شوه. نو په زرګونو قیدیانو نو دی شیما صحابو ته وی چې زه خو ستاسو د پیغمبر خور یم.
نو نبی علیہ السلام ته چالوي وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جنې ده او هغه وی چې زه ستاسو را پیغمبر خور. نو نبی علیہ السلام مبارک پوه شو وی اواز کې دی جنې ته راواله. نو چې راوستا وی ته زما څنګه خورې ته زما د خورواله دعوه کې وی زما نوم شیما دی او زه د بیبي حلیمې لور یم او ما او تا په ماشوموالي ډېرې لوبې کړې دي او تا ته زه یو نښه ښیم که ته وایې چې دا دروغ وایي نو یو نښه درته ښیم. وی څه نښه ده؟ نو هغې ورته لاس ښکاره کړ وی ما ورته لوبې کولې نو ته ما ته غوسه شوې نو وی تا په ما چک لګولې وی ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا ده پرته ده. نو د حضور پاک مبارک تا ماشوموالی رایاد شو سر وکیوخ کې وګرځې دی. صحابو ته وی دا خو زما رضایي خور ده نو که خوښه نو دا به آزاده کړو خوشې به یې کړو. نو د هغې د برکت نه شیما وایي زه دومره بختور یم چې زما د برکت نه زما د ټول قوم واړه او لوی او ښځې قیدیان چې څومره ټول آزاد شو. مور بی بی بیا مدینې منورې ته لاړه د حضور پاک بی بی آمنه سعدیه. نو د خپل پلار د خپل خاوند د قبر زیارت او ملاقات له. نو ام ایمنه هم ورسره وه دی وینځه وه او نبی علیہ السلام هم ورسره وه خو پیاده مزلې وې وخت په پې ډېر لګېده قافله تله نو دا پکې لاړه. نو هلته د خپل خاوند عبدالله د قبر زیارت وکړه نو واپس راتلل په قافله کې. نو مکې مکرمې نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلی د علاقه د ابوا ورته وایي په هغه ابوا کې ناجوړه شوه او په هغې کې وفات هم شوه. نو په ابوا کې یو غر دی یو غونډی د ما لیدلې زه ورلتلې نو هلته کې د نبي علیه السلام مبارک د مور د بیبي آمنې د هغې قبر دی. نو نبي علیه السلام د پلار نه خو یتیم پیدا و پیدایشي یتیم چې ورته وایي او مور تقریبا دغه د 4 کالو بلکې لږ عمر زیاتو دغه وخت کې مور وفات شوه. نو ام ایمن ځان سره بیا مکې مکرمې ته راوست. رونو دې کې څه حکمت و؟ عقل خدا وی چې پلار یم جم دی وی او مور یم جم دی وه چې دا د یتیموالی دا دور پیړو راغلی نو دې کې د الله یو حکمت دی. قرآن شریف کې الله تعالی په خپله فرمایي الم یجدک یتیما فآوا وی ته ما یتیم نه وی منتلی ته خو یتیم وی یتیم می پیدا کړی وی نو فآوا ما دل یو ټکانه درکړه یو مأوا مې دله درکړه. تاړو د یتیموالی اړو سکه دې نه ده کړې اړو چا محسوس کړی نه ده چې دی یتیم دی. ځکه چې د چا پلار وي نو پردي خلک هغه توجه نه ورکوي او چې یتیم نو خلک ول ډېره زیاته توجه ورکوي. نو ما د خپل نیکه تربیت له راوسته چې عبدالمطلب دی هغه د تربیت وکړو. نو د عبدالمطلب د وفات نه پس د تره تربیت وکړه ابو طالب او دواړو دله داسې تربیت وکړه چې داسې تربیت به څوک د خپل بچي مونه کړي. وجدک عائلا فاغنا اسم دیمنو نو ما غنی کړې ما دله بلا مالونه درکړه خو نبی علیہ السلام خو به ساتل نه اخو به ویشل. وجدک ضالا فهدا دې صورت کې راځي د شریعت علم د سره نو شریعت نه خبر نه وي قرآن مې درته نازل کړي. شریعت نه مراد قرآن دی رو مې درته قرآن نازله. نو بیا ورته وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر وی پتا د یتیمې دور تیر شوی ګران دی که آسان دی سخت دی. نو که بل یتیم دله راشي ګورې غصه به ورته نه کوې پتا تیره ده دا خبره. دا الله د هغه یتیم د دور هغه حکمت په خپله ذکر کوي چې پتا د یتیمانۍ دور تیر شوی دی نو د نور یتیمانانو خیال ساته ګران او که آسانو. که ډېر مالم یتیم سري دولت می خلک یې خیال هم ساتي خو په زړه کې چې د اختر ورځ راشي نو دی په یتیم څنګه تېرېږي. بیا ارمان چې نن هر یو پلار خپل بچي له پیسې ورکوي او په سر وله لاس یږدي او بابا ورته وایي که نن زمان بې نو ما به مته بابا ویلی زما په سر به یم لاس راښکلی وي او ماله به یم یو 5 روپۍ د اختر خو راکړی وي. نو پتا د یتم د یتیموالي زمانه او دور تیر دی هغه سوچو که ځان ته د نورو یتیمانانو خیال به وساتې. د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی دی. د یتیم په سر چې چا لاس راښکه
د یتیم په سر د رحم لاس راخ کو، رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړو، یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامې تنظام، دارنګې د سکول، دارنګې د دینی مدرسې، خو چې پوره تربیت یې وکړه لکه د خپل زوی، نو نبی علیہ السلام فرمایي ویزاو هغه سړی به په جنت کې داسې یو ګوتې مبارکې داسې کړلې. د یتیم کفل چې د هغه تربیت کوي، هغه انا وکافل الیتیم، وی هکذا په جنت کې به دقسې یو دا ګوتې مبارکې داسې کړلې، لږ غوندې فاصله یې پکې وساتله، ځکه د پیغمبر مرتبه خو اوچته ده.